نورې اړوند ادارې چې مثلا پولیسو باندې هم دغسې تور پورې کېږي د دوی هغه مسؤلیت څه جوړېږي ولې دوی لاس په کار کېږي نه ولې د دغې ستونزې د حل لپاره دوی اقدام نه کوي چې مثلا دغه ځوانان که د غلو د ډلې سره یو ځای کېږي بېرته د پولیسو په وړاندې یوه ستونزه ده که بېرته جګړهوالو ډلو سره یو ځای کېږي د هېواد په وړاندې یا د امنیتي ځواکونو په وړاندې یوه ستونزه ده یا دا ده چې خلک د فقر او د غربت له امله یا کاري فرصتونه برابر نه دي د غلو د ډلو سره یا د نورو اختطافګرو ډلو سره یو ځای کېږي بېرته د حکومت په وړاندې یوه ستونزه ده دوی ولې اقدام نه کوي اصلا ما مخکې په دې ته اشاره وکړله چې اصلا زموږ لیډرشپ په لیډرشپ صداقت ته ژمن نه دی دی اصلا دا خلک چې رئیسان مقرر شوي دي دا خلک چې مدیران مقرر شوي دي یا نور داسې غټ چارواکي چې کوم مقرر شوي دي دا په اساس د هغه روابطو شخصي روابطو مقرر شوي دي که واقعا د یو پالیسي مطابق یا په اساس د یو لایحې یو چوکاټ باندې دی مقرر شي نو زه فکر کوم چې ډېر غټ تغییر به راشي یعنی دا خلک چې مقرر شوي دي په دې وظایف باندې مقرر شوي دي اصلا مکثر همدا خلک دي ولې که چېرې په یو اداره کې ښاروالي که مثلا امیر د حوزې که قمندان د امني اوسي که بل اوسي یعنې په خپل اداره کې چې دی مشر دی که دی واقعا صادقه اوسي وطن ته صادقه اوسي ملت ته صادقه اوسي او په ده کې دا د یو پاک وجدان په ده کې اوسي زه دا فکر کوم چې دغه ستونزې به هېڅ وخت نه ایجادېږي دی کولی چې دی مثلا یو ښه په خپل ساحه کې یو ساحه د مربوطه ساحه ده په هغه ساحه کې د یو منیجمنت وکړي په هغه ساحه کې د یو فکر وکړي چې زما ستونزې کمې دي هغه په سر راولي او د دې ستونزو د حل لارې کمې دي یعنی دوی په دې باندې مصروفه دي اصلا ټوله ورځ اکثریت ځایو کې په دې مصروفه دي دا یو رئیسان چې دوی څنګه کولی شي د دوی د عاید شخصي عاید یعنی دوی هغه منبع کې چې دوی وظایف نه د دې په دې باندې کار دی زه د خدمت لپاره د مقرر شوی یم اصلا دوی په دې د ولسونو د ستونزو د حل لپاره دوی پلان او پروګرام لري یوازې خپل د اقتصاد بالکل د ودې اکثریت په دې فکر دي موینان یا رئیسان د دې حکومت دوی چې چهارشنبې شي دوی په دې فکر کې دي چې پنجشنبې زه په دوبۍ کې په کوم هوټل کې زه شپه وکړم او زه په کوم زه د ورځې مثلا غرمه چې شي زه په کوم څرخه مې غذا زه وخورم یعنې دی د دې لپاره ژمن نه دی د خدمت لپاره که نه دا ډېرې وړې خبرې دي چې مثلا یو خبر ده چې تا ته معلومېږي ته په یو ځای کې مقررېږي تا ته معلومېږي چې ستا ستونزې کمې دي او د حل لارې څنګه دي هغه یو صداقت ته لیدل غواړي د دوام تاثیرات له سیاسي اقتصادي او ټولنیز پلوه نورې کومې ستونزې به رامنځته کړي او تاثیرات یې څه بولي د دې تاثیرات اوس موږ په جامع کې وینو ورسره دا اوس تاسو مثلا چې ټول ادارې په فساد ډکې وي همداسې اوس زموږ مستقل د انتخابات په فساد ډک شو مستقل د انتخاباتو مثلا 5000 شپږ کارمندان د دې ټول فاسد راووتل دا فاسدین چا مقرر کړي وو دا چا تر بیان کړي چې انتخابات موږ یو ملي پروسه و په دې ملي پروسه کې دا بدنامه کړل یعنی ته فکر وکړه چې دا یو پاک وجدان ضرورت نه لري که چېرته دا یو تاسو په دې کې وجود درلوده یعنی په راز کې داسې یو لیډرشپ راشي په راز د قدرت کې داسې یو لیډرشپ راشي چې دا کوز مامور یو اراس ولري یو ترس ولري نو هغه به هېڅ وخت رشوت ونه خوري هغه به هېڅ وخت یو کراچوان ته یو غریب ته هغه دپاره به یو منیجمنټ جوړ کړي چې ته چېرته په څه رقم ته دا شی خرڅ کړه ستا ستونزې څه دي ستا فامیلي مشکلات څه دي مګر متاسفانه چې په افغانستان کې تر دا اوسه پورې په دې ننني په دې حکومت کې داسې یو څوک موږ ولید دی په اداره کې چې هغه دې راجګ شي چې د ملت په ستونزو دې خبرې وکړي او د ملت ستونزو دې د حل لاره پیدا کړي او موږ دې ووینو چې دغه واقعا دې سړي دغه ستونزې پیدا کړي او دا یې د حل لارې پیدا کړي واقعا زموږ ته په ډېر غراب حالت کې افغانان ورځې شپې تېروي او نن سبا زموږ ته ډېر یو سیاسي پړاو دی د انتخاباتو دی او په دې سیاسي پړاو کې دا اوس هم کړی یو تعداد خلک دا اوس اخته دي چې دا ملک د یو بحران خواته بوځي واقعا موږ لپاره د دې حکومت لپاره ډېر د شرم ځای دی ډېر د خجالت ځای دی چې دوی په دې تر اوسه ونه شوه کولی چې دغه یو کراچوان مشکلات کې ته څه کوې چې د نورو خلکو د مهاجرونو مهاجرین چې په نورو ملکو کې د هغو مشکلات دي یعنې واقعا موږ اوس هم بیا پر غږ کوو په هغو خلکو باندې چې په حکومت کې صادقه خلک دي هغه رشوت نه خوري هغه دې ځان ته صادقه دي هغه دې وطن ته صادقه دي هغه دې ورور وګوره دغسې خلک چې په خپل اداره کې ویني هغه دې افشا کړي هغه دې مطبوعاتو کې افشا کړي هغه دې په ولس کې افشا کړي
تر څو چې نور خلک نور مامورین ته مقرریږي هغه پند ځنې واخلي. کور مدان ډېره مننه. فضلي صاحب ګورئ که موږ وګورو دغه د مالیاتو په برخه کې چې کله د بهرنیو هیوادونو نه کوم توکي راځي مالیات چې کله اخیستل کېږي بېرته هغه خرڅوونکی هماغه څه چې ته اخیستل شوي دي بېرته د ولسي خلکو نه چې بېرته یعنې څه شی اخلي د هغوی د جیب نه راباسي طبیعي ده ځکه دنه لګښت شوی دغه پیسې چې په یو ډول باندې د دغو کراچیوانو نو د دغو خلکو نه اخیستل کېږي فکر نه کوي چې دا به په قیمت تاثیر ولري او بېرته زیان مادي پلوه همدغو خلکو ته چې په دې بازار کې څه اخلي دوی ته رسېږي که نه بدون د شک نه. یوه مسله زه غواړم چې هغه دلته واضح کړم دا ده چې کله دغه د مالیاتو مسله مطرح کېږي دولت په دې فکر کې ده چې زه باید خپل عواید لوړ کړم ځکه زه د خپلو چارو د لګښت لپاره مجبور یم چې باید عواید ولرم بدون د شک نه. دا عواید دولت څه رقم ترلاسه کوي؟ د دولت لپاره اوله مهمه موضوع دا ده چې هغوی خپل عواید څومره چې لوړ وي او ممکن وي کېدای شي دا له دغه کوم مالونه چې واردېږي یا تجاران چې د کسب و کار کې د دوی نه ترلاسه کړي. یوه مسله. دوهمه خبره دلته دا ده چې هغه تجار چې هغوی مالونه واردوي او هغوی بیا دغه مالیه ورکوي دولت ته نو که یو قلم په طور د مثال 15 افغانۍ قیمت ولري او دا له مالیه کېدو نه وروسته 10 افغانۍ کېږي او بیا په دې باندې 15 افغانۍ خپل هغه عمده فروش تجار قیمت ور اضافه کوي بالاخره تر ما او تا پورې چې دغه اصلي ضرورت لرونکي د قلم او زه ورته ضرورت لرو دې ته مثلا دولت هم ضرورت نه لري غټ تجار هم نه لري او بل پرچون فروش هم نه لري ولې زما ستا ضرورت ده ما او تا دغه د 15 افغانۍ قلم په 50 افغانۍ باندې راځي نو دلته وګورئ چې اصلي لامل په څه کې ده چې دغه خوار غریب بیچاره خلک او د ولس نه بیرته د زور خیزي یعنی دلته د یو داسې منظمې کړنلارې یا پالیسۍ نشتون دی چې په هغې کې وکولی شي دولت خپل عواید په یو قانوني ډول باندې ترلاسه کړي او بیرته په مقابل کې د کیفیت مسله ډیره مهمه ده. یو خو د مالیاتو مسله ده یو دا ده چې دغه خلک چې مثلا د ښاروالۍ په نامه او ښاروالۍ هم نه پېژني یا مثلا د مایوبي په نامه په هېڅ چا پورې تړاو نه لري یا دا ده چې پولیس ته مثلا د خپل قانوني معاش لري خو له دې لارې نه دلته به هم دغه خلکو نه چې د کومې پیسې ټولېږي دی به خپل قیمت لوړ نه کړي لوړوي. ما مخکې ګوره د خبره د قانون او د نظم او د تنظیم وکړله اساسي خبره موږ بیا هم دې ته راځو چې موږ وایو قانون نشته یعنی قانون په دې معنا باندې قانون زموږ نه د قانون هدف یوازې صرف د کاغذ په مخ باندې د څو کرښو لیکل نه دي چې هغه د یو قانون په بڼه باندې جوړ سو په وزارت عدلیه کې په رسمي بڼه باندې په رسمي جریده کې نشر سو داسې قانون زما هدف نه ده زما هغه عملی قانون هدف ده چې هغه په بنا باندې موږ وکولی سو خپل چارې تنظیم کړو یعنی هغه قانون چې که موجود وي چې دغه کوم پرچون فروشان یا کوم خوار او غریب او بیچاره کسان یا کراچۍ لرونکي کسان چې دي هغوی صرف مثلا د تایجایي په نوم باندې اوس یو شی چې په دې ښار کې رواج ده دوی ورته تایجایي وایي چې نه زه به تا ته دغه جای د ښاروالي ده یا د ناحیې ده یا د حوزې ده د همغه یو تایجایي 3-4 کسان اخلي ښاروالي ځان ته اخلي حوزه یې ځان ته اخلي دغه مایوبین ځان ته اخلي او نور کسان چې هلته دي بیا د هغه محل او وکیل او شورا د کسان ځان ته نو دغه ټول د وخت چې اصلي کس ما مخ خبر وکړه چې اوس غریب کار نو وایي چې ما ته خو دغه هر څه یو قلم راته په 50 روپۍ تمامېږي نو زه مجبور یم دغه خپل کوم شی چې ورکوم د قلم نه باید بیرته واخلم نو همدغه دلیل ده چې په افغانستان کې بخصوص په کابل ښار کې قیمتونه ثبات نه لري هغه شی چې 15 روپۍ قیمت ده په 50 روپۍ خرڅول کېږي او هغه شی چې 50 روپۍ قیمت ده په 100 روپۍ باندې خرڅول کېږي د دې اصلي دلیل هم یوازې او یوازې همدغه موضوعات دي همدغه بېنظمي ده همدغه بېقانوني ده او همدغه عدم مدیریت او عدم لیډرشپ ده چې موږ په دې ملک کې کور مدان ډېره مننه وزیري صاحب په حل لارو لږ څه لنډه خبره کوو د دې لپاره چې همدغه ستونزې حل شي دا چې په اقتصادي برخه کې هم بیرته په ولس باندې اغېزې لري له سیاسي پلوه هم ستونزې را پیدا کېږي دا خلک د جګړه مارو لیکو سره یو ځای کېږي یا د بهرنیو استخباراتي کړیو په لمن کې ولېږي بېرته د افغانستان په وړاندې یعنې زیانمن تمامېږي د دې ټولو ستونزو د حل لپاره ستاسې هغه وروستنی وړاندیز څه ده مثلا د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کابل ښاروالي یا مثلا امنیتي ارګانونه چې دغه کوم کسان چې په دوی پورې تړاو لري او دغه ډول ناقانونه کړنې ترسره کوي تر څو د دوی مخه ونیسي او دغه څه چې زموږ په هېواد کې یا په ځانګړې توګه د کابل په ښار کې د خلکو یعنې حقوق دي هغه په سمه توګه ورکول شي یو کارګر یا یو کارکوونکی یا هغه څوک چې په کراچۍ باندې خرڅوي دی په پوره یعنې ازادۍ سره یا په خپله خوښه باندې یو څه خرڅ کړي او ستونزه ورته نه وي. اصلا موږ باید داسې ووایو چې د حل لارې خو واقعا چې هغه خلکو چې معاشونه اخلي وزیران دي
او موینان دي او رئیسان دي غټ غټ ماشین اخلي زری موټر کوریزنان موټر ګرځي خارجي سفرونه لري د هر په لارې پسې باید دی وګرځي ولې دا ملت ډېرې د هر لارې دی ته وروښولې دوی ته مو وړاندیز څه ده لکه څه وایي وړاندیز همدې خلکو ته دا دی چې واقعا تاسو د ملت تاسو دا اوس چې کوم معیوبین چې کوم دي دا اوس چې دی په زور باندې مثلا په اډې دی نیولي دي دا ولې نیولي دي دا په دې خاطر نیولي دي چې اوس دلته هر سړی د زور نه کار اخلي معیوب هم وایي چې نور خو زه ما سره وس نشته وزارت کار امور اجتماعي خپل وظیفه نه انجاموي وزارت چې کله کار د امور اجتماعي خپل وظیفه نه انجاموي د معلولینو ته د کار زمینه نه برابروي معلولینو ته په خپل وخت معاش نه ورکوي نو معلول خو اولاد ډوډۍ ځینې غواړي پښه یې نشته لاس نشته هغه هم لیدلی چې هغه بل د زور نه کار اخلي په زور پیسې اخلي زه هم قسم په قرآن دی چې په همدې اډه کې په زور راشم مشکل هم دغه دی چې واقعا هغه کم خلک چې په راز د کار دي هغه خپل وظیفه نه پېژني هغه خپل وظیفه نه انجاموي نو موږ ته دوی دا وایو که تاسې خپل وظیفې دا اوس وپېژنئ او اوس هم ملت راوګرځئ او ملت په داسې چې د ملت خدمتګاران یاست خپل وظیفه وپېژنئ انشاءالله چې د دې مشکل نه به موږ خلاص شو او که دوی واقعا هم چې دوی په د خپل وظیفې ونه پېژني موږ په همدې مشکل کې روان یو نن که معیوبین راجګ شوي دي نن که معیوبین راجګ شوي دي مثلا په زور باندې اډې نیولې دي تاسو به ګورئ بله ورځ به ځوانان یو ډله راجګېږي بل ځای په زور نیسي بله ورځ به ښځې به راجګېږي ولا چې ښځې کونډې راجګې شي په زور باندې ولا چې ځای نه ونیسي یعنې د ملک به بحران ته بیول کول دي دا خپله د هغو خلکو نه چې هغه چارواکي دي او خپل وظیفې نه پېژني دوی باید خپل وظیفو ته متوجه شي تر څو چې خپل وظیفو ته متوجه شي دغه حالت به ډېر شي نور خلک به د دوی نه زده کړي او دغه افغانستان به په یو بحران کې واچي خو رمضان ډېره مننه فضلي صاحب د حل لارې په توګه ستاسې هغه رستنی وړاندیز څه ده د دغو ستونزو د حل لپاره کول څه پکار دي او څنګه کېدلی شي دغه ستونزې حل شي زما په نظر باندې دلته څو مسلې ډېرې مهمې دي چې موږ وکولی شو د دې ستونزې د بنیادي حل په ارتباط باندې خبرې وکړو اولینه او اساسي خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو د دغه کسانو دپاره یو سالم شغل یو سالمه وظیفه یو سالمه دنده ایجادوی شو دا زما په نظر په اوله مرحله کې د حکومت وظیفه ده د دولت وظیفه ده چې هغه باید دغه کسانو ته چې هغوی په مختلفو لارو باندې په مختلفو رقمو باندې باعث د بېنظمي د دغه اموراتو د ښار کېږي باعث د دې کېږي چې هغه باید په غیر قانوني ډول باندې په داسې کړنو باندې لاس پورې کړي چې هغه د خلاف د قانون دي نو د دوی دپاره د یو سالم کاري محیط جوړونه د یو سالم کار ایجادول دا د دولت اولینه مسله ده او د هغوی اساسي وظیفه ده دا یوه د حل اساسي لاره ده دویمه خبره راځو بیا هم دې ته چې موږ مخکې خبره وکړله زموږ ټول ادارات متاسفانه باید ووایم چې هر ادارې نه چې کله دوی مسؤلیت وي او ورنه پوښتنه کېږي چې د تاسو په دې ارتباط باندې کړنې څه دي هغوی وایي ولا موږ یو پالیسي سازه اداره یو او موږ په دې باندې هېڅ هغه نه لرو موږ پالیسي جوړو په دې ملک کې دغه د پالیسي او ستراتیژي د موضوعات دومره یاد شول چې نور باور وکړه بیخي له هغه توقع نه حتی یعنې هغه څوک چې اصلي مسؤلیت لري هغه هم پکې ورک دي هغه هم پکې ورک دي چې اوس دلته څوک پالیسي جوړوي څوک یې تطبیقوي څوک قانون جوړوي دا له موږ نه ورک دي نو یو رقم حالت ده چې ګډوډي ده په دې کې اوس نه پالیسي ساز معلوم ده نه اجراوي کس معلوم ده نه قانون معلوم ده نه بل څوک پکې معلوم دي د هغه اداراتو چې د هغوی وظیفه ده له یوازې دې چې په دې باندې فکر وکړي چې پالیسي جوړو پالیسي دا موضوعات یو عملي کړنلاره غواړي دا په پالیسي باندې بدون د شک نه پالیسي یا قانون یا ستراتیژي یا کړنلارې هغه څه دي چې ضرورت ده ولې د هغوی تطبیق اساسي د حل لاره ده موږ بدون د شک نه ښې پالیسیانې ښه قوانین لرو د کاغذو په مخ باندې اما متاسفانه په عملي ډګر کې هیڅ هم موجود نه دي نو بنان په عملي ډول باندې د قانون تطبیق د دې دوهمه اساسي لاره ده درېیمه د حل لاره زما په نظر باندې بیا هم زه د دې موضوع ته راځم چې هغه خلک چې هغوی غواړي د خپل ځان دپاره د یو کار یو شغل یا وظیفې ځای برابر کړي یا هغوی وغواړي په یو ځای کې یعنې دغه امورات د ښار باید په داسې ډول باندې تنظیم شي چې دوی دپاره یو مشخص جای موجود وي دا هم بیرته موضوع هماغه د مسؤلو اداراتو بخصوص د کابل ښاروالي وظیفه ده چې هغوی په دې اړه باندې باید فکر وکړي دغه کسانو ته منظم جای پیدا کړي او هغوی ته باید دا واضح کړي چې د تاسو دپاره نور هر څوک له تاسو نه تایجایي نشي اخیستی نور هر څوک تاسو ته په مختلفو بانو باندې د تاسو نه پیسې نشي اخیستی او ستاسې وظیفه دا
دغه په دغه ځای کې دغه ځای تاسو ته تعین څه او هغه مسؤلیتونه تاسو یعنې ځانګړي ځایونه باید جوړ شي. ځانګړي ځایونه باید جوړ شي. د دې ګټې څه دي؟ یو خو دا چې د دې کسانو دپاره باید د دغه ستونزو د حل دپاره دایمي لارې وي. دوهم په ښار کې به یو نظم را منځته راسي. درېیمه اساسي خبره چې د هغه کسانو دپاره چې دغه ټوکو ته ضرورت لري او هغوی ښار ته راځي. اوس داسې یو بې نظمي ده په دې ښار کې چې ته که د یو شی د په کار یې مجبور یې یو ګور د ښار ته به پسې ځې د یو بل شي پسې بیا چې ټوله ورځ دې په دې کې تېرېږي. نو کله که دغه نظم یعنې دغه بیروبار د ښار حتی تاسو باور وکړئ چې کله زه په ښار کې ګرځېږم په 10 مترو ځای کې سړی په 10 دقیقو کې نشي رسېدلی که مبالغه نه یې کړې بنا پر دې چې یو کس پورته ځي یو کته ځي یو دخوا ځي یو دخوا ځي دلته کراچۍ ولاړه ده دلته موټر راغی دلته دا دي دلته دی. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې دغه ښار لکه داسې یو بې نظمه بې سرپرسته بې صاحبه غونده ښار ده چې هر څوک پکې هر څه وغواړي په خپله خوښه باندې دا کارونه کوي. بنا د دې د حل دپاره اساسي خبره هماغه ده چې باید دولت خپلې چارې په صحیح ډول باندې ترسره کړي. مربوطه ادارات مسؤل ادارات باید خپلو کړنو ته توجه وکړي او هغوی باید په عملي ډول باندې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي. خور مدان ډېره مننه چې راغلی په دغه خپرونه کې مو ګډون وکړو. موږ په دغه ډول خپرونو کې ډېری ځل کوښښ کوو چې د کابل ښاروالي د کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورې اړوندې ادارې هم راشي ګډون وکړي خو هغوی نه حاضرېږي په دې هیله چې دغه خبرې اورېدلې وي او د دغو ستونزو د حل لپاره دوی لاس په کار شي او دغه کوم خلک چې ستونزې لري دې ته د پای ټکی کېښودل شي. نور تاسې په مهربانه خدای سپارم. ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ.